د شکایتونو بیا تعقیب سیستم د پیرودونکو رضایت لوړېدو سره ملاتړ به له هر وخت د ستونزو حل بهیر ګړنده شوی. د مسؤلینو په خبره هغه پیرودونکي چې د 144 شمیرې له لارې خپل شکایتونه ثبتوي ستونزې یې په رسمي ډول ثبت او د حل په مخه له اړونده تخنیکي او مسؤلو څانګو سره شریکېږي. د شکایت تر ارزونې او تعقیب وروسته ستونزې ته رسېدنه کیږي او په وروستي پړاو کې د بیا ځلې لپاره د پیرودونکي سره اړیکه نیول کیږي څو د ترسره شویو اقداماتو په اړه د هغوی نظر واخیستل شي او د رضایت کچه یې وارزول شي. آیا ستاسو شکایت ته رسیدگی شوی دی او که نه؟ بله موږ ته راضي یو. خدای مو تاسو خوشحاله کړي، الله پاک اجرونه درکړي. بالکل موږ مشکلات ته رسیدگی وشوه. جهت پیگیری شکایت مشتری تماس با مشتری برقرار شده و در مورد شکایت ازشان پرسیده می شود که آیا به مشکلشان رسیدگی صورت گرفته یا خیر. د مدیریت په خبره د دوه طرفه او شفاف فیډبک سیستم د دې لامل شوی چې د پیرودونکو ستونزې په ټاکلي وخت کې حل شي او د خدماتو کیفیت او ستونزو حل بهیر لا چټک او ښه شي. د شکایتونو اوریدو مدیریت مسؤلین زیاتوي د کال سنټر فیډبک برخه له تیرو 2 کلونو راپدې خوا بیا ځلې فعاله کړي چې لامل یې له پیرودونکو سره اړیکې منظمې او ستونزو حل بهیر اسانه شوی. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ تل هڅه کړې ده څو د پیرودونکو خدمتونه معیاري، شفاف او ځواب ویونکي کړي. په همدې موخه 2 کاله وړاندې د کال سنټر د فیډبک برخه چې مخکې غیر فعاله وه بیرته فعاله کړه. د دې اقدام اساسي هدف دا و چې شرکت او پیرودونکو ترمنځ اغیزمنه او دوه طرفه اړیکه رامنځته شي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د خپلو خدمتونو په بهیر کې تل د پیرودونکو رضایت ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي د شفافو او معیاري خدمتونو په وړاندې کولو سره د برېښنا شبکې اړونده ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي.